راسي چې دا ویډیو سلامونه ټوله لر او بره ملت ته ویډیو به پوره ګورئ ځکه چې نن بیا یو سوال کوم او سوال د پښتونخوا د هغه قومي جرګو مشرانو نه کوم او بیا هغه ملایانو صاحبانو نه کوم او بیا د هغه سیاسي پارټیو واکدارانو نه کوم چې منظور پښتون په نوم باندې یو پښتون د څو کلونو راهیسته تاسو په دې وطن کې ګورئ دې سړي باندې د غدارۍ ټاپي هم ولګېدې په دې سړي باندې د دنیا جیلونه او اپایار او غدار وطن او داسې بشمول ډېر لوی خبرې د خلاف وشوي جرګې کې ناستې مسترد شوي وګورو خو زه نن دا یو سوال کوم چې تاسو دې منظور پښتون ته غدار وایي تاسو دې ته هر څه قسم په خپله ژبه کې هر څه لفظ وایي خو د دې سړي بیکګراونډ وګورئ چې دا سړی ولې دې حالاتو ته راغلی دی نن په دې سړي پسې دا دومره په میلیونو پښتانه ولې ولاړ دي په دې سړي کې داسې څه خوبي ده نه خدای دی نه خدای ولی دی او نه خدای پیغمبر دی او نه خدای په صحابه او په اولیاءو کې راځي خو بیا هم پښتانه په ده باندې یو دومره لوی اعتماد کوي او بیا هم دا خبره کوي چې منظور زمونږه رهبر دی لیډر دی جانان دی څوک ورته هره ژبه چې رچا خولې له ورځي یو خوږ نوم چې رچا په زړه باندې لګي نو هغه منظور ته اخلي آیا دا منظور په غلطه دی یا هغه خلک چې د منظور ته تاسو غدار وایي هر څه ورته وایي خو دا منظور پښتون دې حالاتو ته ولې راغلی دی او څنګه راغلی دی د وزیرستان دی د مسعودو د قبیلې سره د تعلق دی او په وزیرستان کې د پاکستان فوج د څو کلونو راهیسته بمباریاني عزتونه د خویندو میندو لوپټې او د کورونو نه لا درک ورک خلک لا چې تر اوسه غیب دی اخر پکې دې خبرې لا قصه راله چې منظور نن هم د خپل کوره لا درکه دی او پته هم نه لګي چې په کوم ځای کې دی او ته که په منبر وې که په جرګه وې او که په پارلیمنټ وې ته 24 غنټې موجود او منظور نشته وګورو ته غدار کې منظور غدار دی حالات چا دی وخت حد تر رسول شي منظور نن په خپل وطن کې او په خپل خاوره کې نشته حنیف پښتون نور الله ترین او دغه شانته کې په شمول ډیر پښتانه سره د عمران خان دا په جیلونو کې دي ولې دي سوال د دې سوال جواب راکړه شته جواب چا سم جواب نشته منافقت ته دا خبرې ضروری دي په دې خبرو باندې خبرې وکړي دا نه کېږي چلته کې نه له چا صفت وکړه